السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د لارو برګرانو پښتنو ورونو بچو خویندلونو زه محمد یوسف بنیریس تاسو په خدمت کې حاضر یم. نن درته د غنی خان یو داسې نظم وړاندې کوم چې سرنامه د اختلافات او د اختلافاتو د نظم د غنی خان د لټون په کتاب کې د په 200 او په 340 پاڼه باندې راځي چې وړاندې نظم ورو بیا په خبرې کوم. غنی خان وی پلار مې ورک په خپل وطن زه د خپل وطن ورک د هغه خوخ د تعلیم زما خوخ ساک د پالک د هغه خوخ د ځوانان ټول د قام په جنگ روان زما خوخ هر ګلستان هر چمن د لولو ډک د هغه وطن جهان دا بې نوره بیابان زما ملک کول اسمان د خستا ستورونه ډک. زما عزتمندو غنی خان د اختلافاتو په د نظم کې د باچا خان سره یعنی د خپل پلار سره خپل اختلافات سرګندوي چې زما د باچا خان سره پس اختلاف دی. خدای اختلاف سیاسی نه دی، دا نظریاتی اختلاف نه، دا فطری اختلاف دی او هر انسان په فطرت کې د بل نه مختلف وي. د مثال په تور باندې پلار چې دی هغه مرچکی خوري او زوی داسي چې مرچکی نه خوخ، نو د پلار طبیعت او د زوی په طبیعت کې خامخا فرق یو دغه ته فطرت اختلاف ویل شي. نو غنی خانم دغه اختلافاتو ته اشاره کوي او وایي چې پلار مې ورک په خپل وطن زه د خپل وطن ورک. مال الله سبحانه وتعالی داسې پلار را کړی دی چې هغه په خپل وطن باندې ورک یعنی ورک مین دی، په خپل وطن باندې داسې مین دی چې د هغې وطن د ازادۍ دپاره د هغې وطن د باشندو د هغې وطن د قام د ترقۍ دپاره د تعلیم دپاره د تربیت دپاره هغه خپل ټول ژوند وقف کړی دی. او دغې نقطې څه چل وکړو، دغې نقطې د باچا خان او د باچا خان د اولادونو او د باچا خان د پیروکارانو هغه ژوندونونه په دار کړه. یعنی په قلاره نه دي ناس، نه قام ننګ کوي، یعنی قام قدر ونه کو ځکه چې هر خیر خوا بل ته یعنی د هر خیر خوا قدر چې دی دا عوام نشي کولی او نه دشمن په د باندې چرته ترس وکړو. نو پلار مې ورک په خپل وطن، زما پلار په وطن باندې داسې مین دی چې ورک پې مین دی. زه د خپل وطن ورک او زه سیما نو کیدای شي چې په دې وخت کې غنی خان تللی و د بیرون دنیا ته او د تعلیم او یا تربیت لپاره. نو وای چې زه د خپل وطن ورک شوی یم، ما پلار په وطن ورک مین دی او زه بار ته راغلم خپل وطن نه ورک شوم. اوس کیدای شي چې دا غنی خان په داسې وخت کې لیکلی چې غنی خان په دې وطن کې و، خو مقصد دا دی چې زما مینا څنګه چې د باچا خان د وطن سره مینه ده او د قام سره مینه ده، نو دومره مینه زما نشته دی. کو چېرې په وطن کې دا نظم لیکلی او که دا وطن د وطن نه بار لیکلی نو دغه ظاهري معنا چې څنګه ده همدغسې به موږ اخلو. د هغه خوښ د تعلیم زما خوښ ساک د پالک. او غنی خان وایي چې بیا زما او د باچا خان په طبیعتونو کې څه فرق دی، هغه غواړي چې زما قام دی تعلیم وکړي، ځکه خو ماشاءالله په دې باندې هغې تعلیم کړی د تعلیم وږی دی تږی دی باچا خان. او غنی خان وایي چې زما خوښ ساک د پالک، نو زه د پالکو په ساګو باندې ماین یم. مقصد دی چې زه غواړم چې یاره بس چې خېټه ډکه شي دغه ډېره ده، هغه کو په تعلیم پوره کېږي هغه کو بې تعلیمه پوره کېږي. یعنی د معاش لپاره ضروري نه ده چې یو انسان د تعلیم وکړي او د انجینیر شي او د پایلټ شي او د میجر او ایس پی شي نو پیسې دې ګټي نه، بس بې تعلیم هم چې د خېټې ګزاره کېږي دغه ډېره ده. نو غنی خان وایي چې زما خیال د دغې پورې دی. باچا خان وایي چې نه، تعلیم چې دی دا د معاش ذریعه نه ده، دا خو قام له پویه ورکوي، شعور ورکوي او چې تعلیم چې دا رڼا ده تر کومې پورې چې یو قام تعلیم نه حاصل کړي دی به همیشه دپاره په تیارو کې او نور خلق به دنګی را دنګی. د هغه خوښ د ځوانان ټول د قام په جنگ روان. او بیا غنی خان د باچا خان طبیعت موږ ته نور ښیي چې یاره د هغه ځوانان خوښي
چې د قام په جنگ باندې رواني، یعنی کم ځوان چې متحرکی د قام په جنگ باندې او د په قام باندې ننګ کوي او پد کوي، د باچا خان دغه ځوانان خوښ وي. زما خوښ هر ګلستان هر چمن د لولو ډک. اوس غني خان وایي چې زما طبیعت څه دی، زما خو هر چمن خوښ دی، هر ګلستان مې خوښ دی چې هغه د ګلونو نه ډکي او هغه د پرپرکو نه ډک وي. یعنی زه د باچا خان په شان نه یم، زما فطرت ښکلا غواړي، د باچا خان فطرت چې دی هغه د قام ترقي غواړي او د قام پرمختګ غواړي. د هغه وطن جهان دا بې نوره بیابان. بیا غني خان وایي چې د باچا خان وطن چې دی، د باچا خان دنیا هغه څه ده، هغه د پښتنو دا سیمه ده، د پښتنو دا وطن دی. او د پښتنو وطن څه دی؟ بې نوره او یو بیابان دی، نه پکې سرناشته دی، شعور نشته، تعلیم نشته دی په دغه وخت کې، خو بیا ډوونه او یو بیابان دی، شعوري تورم یو بیابان دی، یو سارا ده، او د تعلیم په لحاظ باندې یو بیابان، یو سارا ده. نو غني خان وایي چې یاره د هغه وطن جهان دا بې نوره بیابان باچا خان، دغه دنیا څه ده، دغه دنیا بله نشته دی، بس دنیا دقه د پښتنو دا سیمه ده چې پښتانه او د پښتنو سیمه د ترقي وکړي. زما ملک ښکلی اسمان د ښایسته ستورو نه ډک. غني خان وایي چې زما وطن څه دی، هغه د ښکلی اسمان چې د ستورو نه ډکي، د شپې چې ګورئ تکه توره تیاري زموږ په دې کلو کې، په دې غرونو کې، بونیر کې خصوصا سالارزو کې زه ګورم چې کله لاړ شم هلته کې، نو اسمان سم چراغانې پکې، سم داسې الله سبحانه وتعالی د مینه سمه سړي ته په دې زړه باندې، سړي زړه ته په چپو چپو راځي چې وګورم بره په اسمانونو کې تم چراغان کړی. نو غني خان وایي چې زما ښایست خوښ دی، زما حسن خوښ دی، زما ستوري خوښ دي، زما ګلونه خوښ دي، او د باچا خان چې دی هغه طبیعت دا نه دی. باچا خان یو څه غواړي او زه بل څه غواړم. نو دا اختلافات د باچا خان او د غني خانو، نو دا سیاسي اختلافات نه دي. غني خان یو حسن پرست انسان و، هغه په د څوک ورته جمالیات وایي که نه، د الله سبحانه وتعالی په حسن باندې ډېر مین. نو د دغه اختلافاتو وجه وه چې غني خان د پلار په لار باندې لا نړو، ټیک ته څه مودې مزل وکړو، سفر وکړو په هغې لاره باندې، خو اخر را واپس شو او بیا د حسن په لار باندې غني خان سفر وکړو الله سبحانه وتعالی طرف ته. زما عزتمندو دا د غني خان نظم وکړو چې ستاسو خوښ شوي د الله د رضا دپاره، تاسو یې نورو خلقو ته رسوئ، الله به ستاسو نه خوشحالیږي.